بیا دا د هغو خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله موږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي، له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسې ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه. الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند ولري. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخه وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. ای اهل کتابو، زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي، یعنی برملا کوي چې تاسو ورباندې پرده وړوله او له ډیرو خبرو نه در تیریږي. هم تاسو ته د الله له لوري روښنايي راغلې ده او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي د رڼا لوري ته یې راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی. ای محمد، دوی ته ووایه چې که خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي؟ الله خود د ځمکې او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د ځمکې او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی. يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغو نه پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم همغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چاته وغواړي بخښنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي. ځمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی او د هغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. ای اهل کتابو، زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه، تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شي چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ، اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی. په یاد ولرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسې ته در په برخه کړی و. هغه په تاسې کې پیغمبران پیدا کړل، تاسې فرمان روایان وګرځولئ او تاسې ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي. ای قومه، هغې سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسې لپاره لیکلې ده. پر شا مه اوړئ، که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ. هغوی په ځواب کې وویل ای موسی، هلته خو ډیر زورور خلک اوسیږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نشو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسې دننه ورسیږئ نو تاسې به برلاسي یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی، موږ خو به هلته هیڅکله ورنشو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ، موږ دلته ناست یو. موسی وویل ای زما پروردګاره، زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپله ځان او زما له ورور نه، نو ته موږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. الله جواب ورکړ ښه نو هغه هیواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی،
دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالت اندېښمن کېږم. او لکشان دوی ته د آدم د دوه زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. که ته زما د وژلو لپاره لاس پورته کړې نو زه ستا د وژلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څیر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جسد د پټولو تدبیر مې کړی وای. له هغه وروسته په خپلو کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان ووژل. او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند وروباښه. خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرله پسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل. سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. کوم خلک چې له الله او د هغه له پیغمبر سره جنګیږي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړې کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووژل شي یا په دارو ځړول شي یا د هغو لاسونه او پښې رد و بدل یې غوڅې کړای شي یا له وطنه وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې دی او په آخرت کې د هغو لپاره له دې نه لویه سزا ده. خو کوم خلک چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګندوي چې الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جد و جهد وکړئ. ښایي چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. ښه وپوهیږئ چې کوم کسانو چې د کفر رویه غوره کړې ده که د هغو په لاس کې د ټولې ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. هغوی به غواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي خو نه به شي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي. او غل که ښځه وي که نارینه د دواړو لاسونه پرې کړئ. دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا. د الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی.